موږ د ورځې 15 کرته مسجد ته ځو راځو. ډېر مسلمانان دي لمونځ کوي، خو دا دعا د مسجد د راوتلو د ننوتلو د مسجد ته راننوتلو وتلو دعاګانې هېڅ قدر او قیمت د هغوی په ژوند کې نه لري. ډېر مسلمانان دي په میاشتو میاشتو ورته دعا نه معلومېږي. نه زما محترمو دا عادت جوړ کړئ. د دې عربو ډېر ښایسته صفت دی، د عربو کې د دې دعاګانو دا ماده شته، زموږ په پښتنو کې نشته. که د یو عرب ماشوم سره دې ښه وکړه جزاک الله، که داسې د تعجب څه خبره واوري سبحان الله، که دې مکې او دې مدینه کې ګوري په دې لارو کوڅو کې بعضې ځایونو کې دا دعاګانې ذکر اذکار لیکلي. زما محترمو د ډېرې زیاتې فایدې دي. ګورئ انشاءالله کله موقع میلاو شوه په دې به خبره کوو چې زما ستا ژوند دعاګانې ورته څومره فایده ورکوي، ذکر اذکار زما ستا ژوند ته څومره فایده ورکوي. زما محترمو دې سره ژوند اسانېږي، ښایسته کېږي، د انسان په ژوند کې ښکلا راځي، مزیداروالی راځي، د انسان په ژوند کې راحت راځي. دا په خپل عمل کې راولي. د یو انسان سره میلاو شي سلام واچوه، دا هم دعا ده. چا در سره ښه وکړه جزاک الله ورته ووایه، دا هم دعا ده. پرنجاب یې وکړه دعا. مختلفې دعاګانې د نبي صلی الله علیه وسلم نه نقل دي، خو په ما او تا کې مصیبت دا دی که یاد دي عمل کې نه راوړو او که راته یاد نه د یادولو کوشش نه کوو. نو د دې وجې نه زما محترمو دا عادت کې راولي، په دې ځان عادت کوي. تا ته به یو هفته سختوي، یو میاشت به سختوي، بیا به دې دا ژوند خپله برابر شي. بیا که د تا نه هېروي او ته د جومات د چپړو ځای ته ورسېږي، دعا به خپله ستا ذهن ته راځي. دې سره ځان عادت کوي زما محترم. خاص کر کور ته د ننوتلو دعا، د کور نه د راوتلو دعا، سړی د خپلې بیبي سره میلاویږي هغه دعا، بچي چې سړی ویني هغه دعا، د یو مسلمان سره کیني د هغه دپاره د مجلس د آدابو بعضې دعاګانې نقل دي، پرنجي وشتي یا نور داسې اعمال دي، ښه یې در سره وکړو. هغه دعاګانې په دې ځان عادت کړه زما محترمو، ژوند به دې مزیدار شي، په ژوند کې به دې خیرونه او برکتونه الله نازل. نو د نبي صلی الله علیه وسلم نه دعاګانې نقل دي، مختلفې دعاګانې. موږ مسلمانانو ته یو دعا معلومه ده چې جومات ته راننوځي، اللهم افتح لي ابواب رحمتک، او چې وځي اللهم انی اسألک من فضلک. زما محترم مختلفې دعاګانې نقل دي. درود د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل دي، که ډېرې نه شئ یادولی، خو دا ما چې کومې دعاګانې وویلې دا په داسې ترتیب یادېږي چې کله مسجد ته راننوتلې خیخ په رامخ کې که او داسې ووایه بسم الله اللهم صل علی محمد اللهم افتح لي ابواب رحمتک. اسانه دعا ده دا، اللهم صل علی محمد دا د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل ده. بسم الله اللهم صل علی محمد. د نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود د جومات ته د رانوتو په وخت کې او د وتو په وخت کې دا د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی. نو که یو سړی مکمله دعا ویل غواړي نو داسې دې ووایي بسم الله اللهم صل علی محمد اللهم افتح لي ابواب رحمتک. اللهم افتح لي ابواب رحمتک موږ ته خو مخکې یاده ده، خو صرف دا ورسره یو ځای کړه بسم الله اللهم صل علی محمد. دغه شانتې چې وځي نو دا ورسره یو ځای کړه بسم الله اللهم صل علی محمد اللهم انی اسألک من فضلک. څومره ښکلې دعا ده چې الله زه په جومات کې ومه تا راباندې فضل کړی، خو الله د جومات نه بهر وځم دنیا ته معلومه شم، دنیا ته روان یم، خو الله په دنیا کې په کور کې په بازار کې هلته راباندې فضل وکړي. ښکلې دعا ده که نه؟ نو د دې وجې نه زما محترمو د نبي صلی الله علیه وسلم دا سنت دی چې جومات ته راننوځي دعا به کې، او چې د جومات نه وځي دا دعا به کې.